د افغانستان د ولسمشر تازه مرکه او پیغام خپور شوی. محمد اشرف غني ویلي د پاکستان له یرغل سره د افغانانو کرکه د پوخوالي نښه ده. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان ولسمشر د پاکستان وروستي یرغل ته د افغانانو پراخ غبرګون او د دې یرغل غندل د افغانانو د یووالي او ملي پختګۍ ښکاره نښه وبلله. ولسمشر غني ویلي چې په پکتیکا، خوست او کونړ کې د خپلو ورونو او خویندو غم په ټول وجود احساسوي او ترڅنګ یې ولاړ دی او د پاکستان دا ناروا تیری په کلکو ټکو غندي. نوموړي پر پاکستان غږ کړی دغه لمسونې چې له ټولو نړیوالو اصولو سره په ښکاره ټکر کې دي له ځنډ پرته بس کړي. ولسمشر غني د افغانستان له ځمکني او هوایي حریمه د افغانانو دفاع مشروع بللي او ټینګار کړی چې افغان باید په دې حساس پړاو کې ځان د یو ملت په توګه پیاوړی کړي. د ښاغلي غني په خبره اوس ټوله هڅه باید دا وشي چې د افغان په لاس د افغان له منځه وړنې او وینې تویېدنې ته بیا لار جوړه نشي. نوموړی زیاتوي اوس د دې وخت دی چې افغانان ځان د اسیا پر څلورلاره او که د تاوتریخوالي پر ډګر بدلوي. پاکستان په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې پر افغانستان هوایي یرغلونه وکړل چې د ټولو افغانانو د پراخ منفي غبرګون سره مخ شول او ټینګار وشو چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له حیثیت ساتنې دفاع ته آماده دي. د دغه هیواد چارواکي وخت ناوخت د اوسنۍ افغان واکمنۍ له مخالف وسلوالو سره د اړیکو او د هغوی د وسلوالولو او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنۍ د پرځولو خبره هم کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.